دا نوی شی په خپل ذکر ملش کړئ او د ذکر نه سم توغندی جوړ کړئ. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ او دا ویډیو به راسره تر پایه وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم. که تاسو تر اوسه زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د زنګ نشان هم کلیک کړئ. دوستانو، که تاسو چیرته د ذکر مشکل لرئ او ستاسو ذکر کمزوری وي، یعنی کله چې تاسو کوروالی کوئ نو ستاسو ذکر سم کار نشي کولی او تاسو غواړئ چې ذکر سم قوي کړئ تر څو ښه په زړه پورې او خوندور کوروالی ترسره کړئ او ستاسو جنسي طاقت هم ورسره پوره زیات شي، نو تاسو ته ما یوه ډېره زبردسته او نوې نسخه راوړې ده چې تاسو په خپل ذکر باندې باید دغه نسخه استعمال کړئ او بیا تاسو خپله هم ځان وګورئ چې تاسو کې په څومره کم وخت کې څومره غټ فرق راځي او ستاسو ذکر به دومره قوي شي چې تاسو به هم خپله ورته حیران شئ. دوستانو، دغه نسخه په دې ډول ده چې تاسو به اول یو لوښی راواخلئ، دا به په اور باندې درته کیږدئ او دې ته به تاسو د هګۍ تیل ور واچوئ. د هګۍ تیل دوستانو د پنساري دوکانونو یا د حکیمانو سره په دوکانونو کې پیدا کیږي. تاسو کولی شئ د حکیمانو یوناني دواخانو ته ورشئ او د هغې سره د هګۍ د تیل پوښتنه وکړئ. د هګۍ تیل تاسو ور واچوئ، 3 کاشوغې یو لوښي ته واچوئ او دې ته بیا تاسو 3 کاشوغې د مساج والا د زیتونو تیل هم ور واچوئ او تاسو دې ته یوه کوچنۍ ټوټه دارچیني ور واچوئ. دوستانو، دارچیني چې ده دا هم د حکیمانو سره او د پنساري دوکانونو سره دې سره پیدا کیږي. تاسو کولی شئ چې ورته ووایئ چې یوه ټوټه دارچیني راکړه او دا به تاسو ور واچوئ. کله مو چې دارچیني هم ور واچوله نو تاسو به بیا اور پسې بل کړئ. چې اور مو پسې چالان کړو نو تاسو به یو تر 2 دقیقو پورې اور همداسې چالان پرېږدئ او بیا به تاسو دې ته 2 دانې یا 3 دانې هوږې هم ور مایده کړئ. 3 دانې هوږې چې دي دا به تاسو مایده کړئ او د دې مایدګي به تاسو همدې تیلو ته ور واچوئ چې تاسو مخکې پکې دارچیني اچولې ده او اور به تاسو بیرته پسې چالان کړئ. کله چې په دغه اور کې هوږه داسې شي چې رنګ یې یو څه تور شي، یعنی د هوږې رنګ خو سپین وي، کله چې په اور کې یا په غوړیو کې په تیلو کې د هوږې رنګ یو څه سور شي یا تور شي، نو تاسو به بیا اور چې دی دا پسې مړ کړئ او له هغې وروسته به تاسو بیا د دې څخه دارچیني هم راوباسئ او د هوږې مایدګي به هم ترې وباسئ. صرف صفا تیل به پرېږدئ. دا چې کله یخ شول ساړه شول نو تاسو بیا داسې کوئ چې تاسو هر ماسخوتن د ویده کېدو نه لږ څه مخکې خپل ذکر په نرمو اوبو پرېمینځئ او بیا یې په صفا ټوټه وچوئ او تاسو په دغه تیلو سره خپل ذکر ته مساج ورکوئ. 10 دقیقې ښه پوره په ښه ډول سره مساج کوئ، خو باید تاسو هېڅکله هم موټک ونه وهئ ځکه چې تاسو بیا هېڅ فایده نه درته کوي بلکې تاسو ته تاوان هم کوي او تاسو بیا د سهار پورې خپل ذکر په یوه صفا ټوټه کې پټوئ. پلاستیک ټوټه باندې تاسو خپل ذکر یعنی په دې کې تاسو پټوئ تر څو تاسو ذکر ته هوا در داخله نشي او وچ نشي او سهار ته تاسو بیا خپل ذکر په صفا